شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. د حمزه بابا یو دوه شعرونو سره چې بې تا چاته ټیټ نشي. ننګیالۍ زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي، تفکر مې د پښتون کا. خدای زیات که یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا. د خیبر ستوري ډومبني پروګرام کې زه خپل ډېر خوږجیبي شاعر طارق مشال صاحب ته هرکلی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو غږي صاحب ستاسو یو جهان مننه. د خیبر اواز ټي وي د هغې د ټول ټیم حماد ورور چې کوم دی، د هغې نور سرجایي څه کوم ملګري دي، مهراب بهي دی، د هغې ټول یو جهان مننه او ډېره مننه کوم. ما ته دا اعزاز حاصل شو، دا ستاسو حق دی. تاسو موږ باندې دومره مینه وکړه، ډومبۍ پروګرام موږ ته دعوت راکړو. یقینا چې د خوشحالۍ خبره ده او الله دې کي چې ذکر رنګ دا سفر ډېر ښه روان وي انشاءالله. روان ټول لپاره زموږ لپاره ډېره خوشحالۍ خبره ده. ډېره مننه کوو د طارق مشال صاحب چې دې وخت کې د ثوابای د ټولو غټ تنظیم قام قلم ستر سکرټر دی، یعنی جنرال سیکرټري دی او ډېر ښه لیکي. یقینا تاسو به د کلام نه خوندونه واخلئ. بلا تعطل د هغې نه مونږ یو کلام اورو. مشال صاحب څه به راته اورو؟ مننه. بس یو څو شعرونه به ډالۍ کوم او بیا کلام دی چې زما احساسه مړ به شي، زما احساسه مړ به شي، د خولې د لاسه مړ به شي. د سترګو جنګ و او دې کړو، د سترګو جنګ و او دې کړو، اوس خپې وباسه مړ به شي. ډېر ښه ډېر ښه. او مننه. کلام دی چې څوک دی بې لارې او په لاره څوک دي، څوک دی بې لارې، څوک دی بې لارې او په لاره څوک دي، نن بې نشې او بې خماره څوک دي. او ته به تېرېږې تا ته ګوري به نه، ته به تېرېږې تا ته ګوري به نه، او ښکليه دومره ایمانداره څوک دي. ډېر ښه. یا دا بیا ووایه. مننه. ته به تېرېږې تا ته ګوري به نه، او ښکليه دومره ایمانداره څوک دي. ډېر ښه. او دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي، دا یو خو زه شومه، دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي، او په دې محفل کې بې له یاره څوک دي. ډېر ښه ډېر ښه. یا بیا ووایه. دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي، په دې محفل کې بې له یاره څوک دي. ډېر ښه دی. ډېر ښه. مننه. زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي، زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي، او پته به ولګي غداره څوک دي. حد دی یار. مننه. زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي، او پته به ولګي غداره څوک دي. او په دې ښار کې د مشال نه بغیر، په دې ښار کې د مشال نه بغیر د یوسف مخو طرفداره څوک دي. ډېر ښکلی. لا د مکتې نه مضبوطه او مکته د مطلې نه ډېر ښکلی.